یو خبره کومه مشران ناستې خبرې به کوي خو شاکر صاحب موږ مشاعرې کړي دي زموږ نه ډېرې بیا زموږ مشرانو کړي دي خو موږ په شاعرانو باندې داسې ګلونه چېرته نه دي کتلي لکه دا چې څنګه دي زما خیال دی چې دا هم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د مدي برکت دی یزک خو منی کنا زک خو منی کنا دا تمام جہان عثمان زک خو منی کنا دا تمام جہان عثمان زکچی گن لے دے زمون نبی جانان عثمان یا چاک در تو ایلچی مات حیاو خیاب چاک در تو ایلچی مات حیاو خیاب ویا پجار ورتا عثمان 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 ویا پجار ورتا عثمان 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 زکچی گن لے دے زمون نبی جانان عثمان یا وقت بعد ننگ راگے بیا بننگیالے عثمان وقت بعد ننگ راگے بیا بننگیالے عثمان نبا بخبل مالو بیا نبو پزان عثمان یا وقت بعد ننگ راگے نو بیا بننگیالے عثمان نبا پخپل مالو بیا نبو پزان عثمان زکچی گن لے دے زمون نبی جانان عثمان یو گورا پمینا کی سمر گٹو کڑلا و گورا پمینا کی سمر گٹو کڑلا و گورا پمینا کی چی اکڑلو تاوان عثمان زکچی گن لے دے زمون نبی جانان عثمان یکاس جہاگا خورا چرتا مونگو مخول کڑے کاس جہاگا خورا چرتا مونگو مخول کڑوے چرت چی ولاڑوے عثمان چرتوے روان عثمان زکچی گن لے دے زمون نبی جانان عثمان کوکو ماما شیر دے حیا چی تر سنگ شوا حیا نور حیا دار شوا حیا چی تر سنگ شوا حیا نور حیا دار شوا سخاتی ہم بخلو سمرو چت شان عثمان زکچی گن لے دے زمون نبی جانان عثمان یا سریپ قرآن کے خودو او وینای پی توی کړلا
زکه خو منلې دې زمونږ پاک قرآن عثمان زکه چې ګڼلې دې زمونږ نبی جانان عثمان چرته زما شعر او چرته دا د عظمت لوړ مینار چرته زما شعر او چرته دا د عظمت لوړ مینار ډېر دروند دی زما د دغه نظم په زبان عثمان زکه چې ګڼلی دی زمونږ نبي جانان عثمان یا هغه که ایماندار وي خو هغه که ایماندار وي خو هغه به بېایمانه وي هغه که ایماندار وي خو هغه به بېایمانه وي څوک چې هم ونه حصہ د خپل ایمان عثمان څوک چې هم ونه ګڼي حصہ د خپل ایمان عثمان ځکه چې ګڼلی دی زمونږ نبي جانان عثمان اخري شعر دی زه لیکل کومه په سخا او په حیا ذالکل کوما پا سحایا او په حیا باندې یا احساس سما ورلا ټاکل دی عنوان عثمان زکه چې ګڼلی دی زمونږ نبي جانان عثمان دغه یو مختصر نظم بل دی دا خو مونږ نه مني نو دا خو زمونږ ځان نه مني دا خو مونږ نه مني نو دا خو زمونږ ځان نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زمونږ عثمان نه مني دا خو مونږ نه مني نو دا خو زمونږ ځان نه مني دا خو مونږ نه مني نو دا خو زمونږ ځان نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زمونږ عثمان نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زمونږ عثمان نه مني یا هغه عثمان چې د صدیق د زړه ټکور عثمان دی هغه عثمان چې د عمر د سترګو تور عثمان دی چې علي هم ورته د زړه نه احترام لرلو چې محمد ما منلی په هر لور عثمان دی دا مصره وری قرآن به څنګه مني چې قرآن به څنګه مني چې جامع القرآن نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زمونږ عثمان نه مني مونږ یې نه یا چې محمد ما منلی په هر لور عثمان دی قرآن به څنګه مني قرآن به څنګه مني چې جامع القرآن نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زمونږ عثمان نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زمونږ عثمان نه مني
هغه عثمان څوک چې د خدای سفیر اسلام سفیر دی په امیرۍ کې هم غریب دی او بادشاه فقیر دی هر جاگیردار سرمایدار مسترد کدوا چې په لاس د مزمت مزاحمت زنځیر دی هغه به نه منو چې څوک داسې انسان نه مني هغه به نه منو چې څوک داسې انسان نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زموږ عثمان نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زموږ عثمان نه مني یا چا چې دستار د مشرۍ په صداقت ګټلې نه یې په مال ګټلې نه یې په دولت ګټلې چاته چې زده هر هنر د رهبرۍ مشرۍ په سخاوت په عنایتي چې شهرت ګټلې څوک چې عشق مني څوک چې عشق مني نو هغه څنګه جانان نه مني څوک چې عشق مني نو هغه څنګه جانان نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زموږ عثمان نه مني یا چا چې زده هر هنر د رهبرۍ مشرۍ څوک چې عشق مني نو هغه څنګه جانان نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زموږ عثمان نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زموږ عثمان نه مني د ذوالنورین نه خو انکار لکه د نور نه انکار لکه نشه کې د خمار او د سرور نه انکار لکه چې څوک وي د اسلام پورا تاریخ نه منکر دا خود عقل نه انکار دی د شعور نه انکار احساس دا خو لکه څوک هغه جهان نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زموږ عثمان نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زموږ عثمان نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زموږ عثمان نه مني یو جهان باندې مرمه خراب شو دا اخري بند بیا ماشاءالله یا هغه عثمان چې د صدیق د زړه ټکور عثمان دی هغه عثمان چې د عمر د سترګو تور عثمان دی چې علي هم ورته د زړه نه احترام لرلو چې محمد ما منلې په هر لور عثمان دی قرآن بسنگ منی چې جامع القرآن نه مني مونږ یې نه منو چې څوک زموږ عثمان نه مني یو جهر آباد شي